د بشر حقوق د بشر په وړاندې ملګري ملتونه د دوی ملګرتیا په یوه نقطه سره راټولیږي. هغه د ابراهیمي ملت په وړاندې د سنګر نیول دي. دا د ملتونو په نامه داسې یو ګډ واحد کفري ملت رامنځته شوی چې یوازې د دوی په وحشي اشر ورګډ خلک بشر بلل کیږي، هغه که په هر هیواد، سیمه، ژبه یا قوم پورې اړه ولري. دوی یې پالنه کوي او د بشر له حقوقو یې برخمن ګرځوي. خو برعکس که څوک په ابراهیمي ملت ورګډیږي، هغه که په هر هیواد، قوم، ژبه او سیمه کې وي، د دوی اشر به یې په ګډه مخالفت کوي. هغه که په یو بشپړ هیواد کې یوازې یو کس هم ووسی، هغه ترهګر، باغي او تروریست یادوي او د بشریت له دایرې څخه یې باسي. مثلا اسرائیل د دوی د ګډ کفري ملت برخه دي، نو په کلکه یې دفاع کوي. څه موده وړاندې ایران په اسرائیلو توغندیز برید وکړ. هلته په اسرائیلو کې د دوی ملت اوسیږي. نو د دغه نړیوال کفري اشر یا د ملګرو ملتونو د داعیانو لخوا ټول برید په بشپړ ډول په هوا کې شنډ شو. هلته په اسرائیلو کې د دوی بشر یا ملت ته هیڅ زیان ونه وښت. د دوی د بشر له حقوقو په بشپړ ډول دفاع وشوه. مګر له بلې خوا ملګرو ملتونو ته اجنبي بشر یا ابراهیمي ملت چې په فلسطین کې د اسرائیلو یا د ملګرو ملتونو پلار لخوا د 202 ورځې په اورونو کې سوځل کیږي، ښځې او ماشومان له یوې مخې وژل کیږي، ودانۍ نړول کیږي، خلک د ژوند کولو له حق څخه محروم دي. د دې ټولو جنایتونو سره سره دغه ناورین او ظلم جریان لري. مګر د امریکا لخوا سپورټ کیږي. 6.5 میلیارډ ډالر مرسته ورکول کیږي. بیلابیل مزایل او بمونه د امریکا لخوا له اسرائیلو سره مرسته وسوه څو د غزې په مظلومانو وکارول شي. د امریکا لخوا دا امتیازات یوازې خپل بشر ته ورکول کیږي او بل بشر چې تر مرګ او وژنو لاندې حصار دی د ملګرو ملتونو په دایره کې د راټولو هیوادونو لخوا تر بندیزونو لاندې نیول کیږي. ټول هغه حقوق چې دوی یې دعوه کوي، لکه د انسان د ژوند له حق څخه دفاع، د خوراک او څښاک حق، غوره صحي خدمات، د استوګنې مناسب ځای، زده کړې او ورته نور داسې موارد چې دوی یې دروغجنه دعوه کوي. له پورتنیو ټولو مواردو څخه د غازي مظلوم او بې دفاع بشر د ملل متحد او د هغه د متحدینو لخوا محروم کړل شو. حتی اوس هلته خلکو ته د ژوند کولو حق نه ورکول کیږي او ملګري ملتونه دغه بشري ناورین ته د ناورین په سترګه نه ګوري، ځکه دغه ظلمونه د دوی په ملت نه بلکې په ابراهیمي ملت ترسره کیږي. د دوی یا ملل متحد سازمان د بشر حقوقو عالی کمیشنرۍ په وینا چې د بشر حقوقو مدافعین د بشر حقوقو مختلفې اندېښنې لکه پرته له محکمې اعدام، ځورونه، خپل سري توقیف خانې، جبري اخراج او داسې نور تر پوښښ لاندې نیسي او په اړه یې اقدام کوي. همدارنګه د دوی په نظر د بشر حقوقو مدافعین د انسان د پراخو حقوقو لکه د ژوند حق، خوراک او څښاک، غوره صحي خدمات، د استوګنې مناسب ځای، زده کړې او د تګ راتګ له ازادي څخه ملاتړ او د بهبود لپاره یې کار کوي. خو دا ټول دروغ دي. له نړیوالو جنګونو څخه وروسته چې د بشري ناورین د حل لپاره دغه بل بشري ناورین یا ملګري ملتونه ایجاد شو، دا بل نړیوال جنگ بللی شو چې قربانیان یې یوازې د ابراهیمي ملت وګړي دي. امریکا په تیرو 2 لسیزو کې ډیر فکري مکتبونه او نړیوالې ټولنې جوړې کړي. اوس هم د حقوق بشر په نوم ډول ډول توطیې جوړوي. نور دغه دروغجنه داعیه د نړیوال سټیج څخه د راپرزیدو په حال کې ده. د اسلامي امت د اتحاد زرینه موقع ده. غرب هر څه وبایلل، د غرب حیثیت نور له خاورو سره خاوري شو. نور نو د دې وخت را رسیدلی دی چې دغه میدان ته نوی لوبغاړی راودانګي او خلک د انسانیت په مفهوم وپوهوي. یوه ورځ به د بشر حقوق د خیر البشر په دین او منهج یو ځل بیا اعاده کیږي. بیا به نړۍ د بشریت پر مفهوم پوهیږي. بیا به نړۍ له انسانیته مالاماله شي ان شاء الله.